د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره غم د خپل امتو چې دې امت بسکی او موږ سه بې وفایو د هغه غم زموږ سره او زموږ غم د خپل ځان سره دی او د بچو سره دی او د دنیا او د مزدورۍ سره دی دومره پکې ورننوتي وي چې دا رانه هیر دي چې لا پیغمبر هم څوک و دا رانه هیر دي بلکل عبدالله بن عمر رضی الله عنهما روایت ته او امام مسلم راوړی وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم د قرآن تلاوت کونو د ابراهیم علیه السلام دی وینا ته راورسېدو ربي انهن اضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فانه مني ومن عصاني فانك غفور رحيم ابراهیم علیه السلام ډیر نرم دل انسانو وی الله دی بوتانو ډیر خلک گمراه کړي دي او دی شرک نو یا الله چا چې زما تابعداري وکړه خو زما ملګری دی او چا چې زما نه ده منلي نو ته بخونکی دا د هغه نرم دلي ده یعنې بیا هم زړه کې رحمت دی چا چې نه ده منلي یا الله ته بخونکی بیا یې د عیسی علیه السلام دا خبره ولوسته چې الله په سورة المائده کې ذکر کړې ده ان تعذبهم فانهم عبادک یا الله که ته عیسی علیه السلام به وایي یا الله که ته دوی له عذاب ورکوې نو خو ستا بندګان دي تا نه خو څوک تپوس نه شي کولی وان تغفر لهم او که ته یې بخې فإنك أنت العزيز الحكيم تخزر ورباچای وإن تغفر لهم بخني طرف ته اشاره وکړه د عیسی علیه السلام ډېر نرم دلی انسان نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم لاسونه اوچت کړو وی چې اللهم امتي امتي یا الله زما امت او زما امت فبكى او سمي وجړل الله وی یا جبريل ای جبريل لاړ شه په دې پیغمبر پسې وربك اعلم ولا تپتوا خو بیا هم جبریل ته ووایي فسله دنه تپوس وکړه ما یبکیک ته ولې ژاړې وی جبریل علیه السلام راغی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړو چې الله وایي ما یبکیک ته ولې ژاړې نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ووایي ژاړم د دې خپل امت د لاسه دوی دپاره ژاړم چې زما د دې امت به اخرنی انجام صحیح فقال الله هغه لاړ بیا جبریل الله ته ووایي نو الله ورته ووایي لاړ شه جبریله او ورته ووایه إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك من بتا استاد أمت ببارك النخ بكوتا بخوشالو وعدتها چه الله دا وی چه من بتا استاد أمت ببارك النخ بكوتا بخوشالو تا برازي كو ديسي سبتوين دا قيامت بورز چه تبا خوشاله چه تبا خبكيگي دا نو دا اگه انسان دی چه دس رقم دا أمت ته خو سوال د امت نم دا دی چې تاسو سره غم د دې پیغمبر شتي غم د دې پیغمبر د طریقې د سره شتي چې را ما چې را کوم کار وکړو دا د پیغمبر په طریقه و که نه دا زما د شکل دا زما د لباس زما د لیندین زما د خبرې دا د پیغمبر په طریقه دي چېرته یې ورځ دې لاس داسې اوچت کړي چې یا الله د دې پیغمبر سره مې جنت کې یو ځای کړه چرته رایت شوی دی تا ته ځان له ناسې وپجړا شوی بسې او د هغه غم او فکر ته وګوره چې زما او ستا دپاره ژاړي